دوستانو نن در سره په څو مهمو موضوعګانو باندې خبرې کوم. زموږ اکثره هیوادوال زما څخه پوښتي چې په اوسني حالاتو کې کوم څوک د متحده عربي اماراتو څخه افغانستان ته ځي یا د افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته، نو دوی ته د واکسینو کولو ضرورت شته او کنه یا پی سی آر ټیسټ کولو ضرورت شته او کنه. د هغې ترڅنګ د یو کلنې ویزو والا پوښتي چې موږ په دې ویزه باندې وطن ته تګ راتګ کولی شو کنه، یا چې کوم څوک په دې ویزه باندې وطن ته تللي دي هلته د 180 ورځې یا 6 میاشتې وخت تېرولی شي او کنه. د هغې ترڅنګ کوم چا چې پاسپورټ د ټپې په ترو نوی کړی دی یا تمدید کړی دی، دغه کسان وطن ته په همدې پاسپورټ باندې تګ راتګ کولی شي او کنه. نو دغه واړه معلومات په نننۍ ویډیو کې درته خپروم. که څه هم ما مخکې هم دې باندې څو ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو دا چې ستاسو پوښتنې زیاتېږي نو ګرم هم نه یې، ځکه چې دې کې اکثریت کسان داسې سوچ کوي چې هسې نه په قانون کې څه بدلون نه وي راغلی. نو دې په خاطر یو ځل بیا دغه واړه معلومات تاسو ته وړاندې کوم. اول به راشو چې کوم کسان د متحده عربي اماراتو څخه وطن ته ځي نو هغې په اړه به معلومات درکړم. دوستانو کوم څوک چې په اوسني حالاتو کې د متحده عربي اماراتو څخه وطن ته ځي، دوی ته نه د ټیسټ ضرورت شته او نه د واکسینو. که چا واکسین کړي خو ښه خبره ده، او که یې نه یې کړي ضروري نه ده چې دوی به واکسین کړي. خو کم کسان چې د وطن څخه اماراتو ته راځي، که په تاسو کې کم چا واکسین کړي او الحسن اپلیکیشن مو فعال بیا ضرورت نشته چې پی سی آر ټیسټ وکړئ. خو که چا واکسین نه یې کړي دوی باندې لازمه ده چې پی سی آر ټیسټ وکړي. خو دلته زموږ زیات شمېر مسافر الحسن اپلیکیشن کار نه کوي، دوی باید بیا څه وکړي؟ پی سی آر ټیسټ وکړي. دلته ممکن زیات ملګري دا پوښتنه وکړي چې موږ خو له کابل څخه دوبۍ ته راغلو، چا رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه. ګورئ دوستانو، قانون همدا دی کوم چې ما درته مخکې بیان کړه. که چیرې تاسو بغیر د ټیسټ یا بغیر د الحسن اپلیکیشن څخه میدان ته لاړ شئ، که هلته ستا څخه پوښتنه وشي نو بیا تا سره به نه الحسن اپلیکیشن یا نه به پی سی آر ټیسټ وي، بیا به څه کوئ؟ ظاهره خبره ده چې یا به راواپس کېږي یا به دلته د ټیسټ بندوبست ځان ته کوي. نو دې په خاطر کوم څوک چې د وطن څخه امارات ته راځي، که د چا الحسن اپلیکیشن کار کوي او واکسین یې کړي نو دوی ته بیا د پی سی آر ټیسټ ضرورت نشته. خو که کوم چا الحسن اپلیکیشن کار نه کوي، واکسین یې کړي یا واکسین نه کړي، دوی ته بیا د پی سی آر ټیسټ ضرورت شته. اوس به راشي یو کلنې ویزو په اړه به خبرې وکړو چې دغه ویزه باندې وطن ته تګ راتګ کېږي او که نه. بالکل دوستانو، تر اوسه پورې په سلګونو کسان وطن ته پې تللي دي او بیرته پې راغلي دي. د چوټۍ په اړه به معلومات درکړم چې 180 ورځې یا 6 میاشتې وخت تېرولی شي او که نه. ګورئ دوستانو، نن پورې چې زه څومره معلومات لرم داسې کسانو میسیجونه ماته راغلي دي چې په یو کلنه ویزه باندې په وطن کې 6 میاشتې وخت تېر کړی دی یا 15 میاشتې وخت تېر کړی دی. نو اول خو که ویزې ته وګورو کومه ستونزه نشته، بیا هم د خلکو اندېښنې یا د خلکو سره پوښتنې چې راولاړېږي دې لپاره چې عملا په چا باندې څه تېر شوي هغه ښه خبره ده. نو انشاءالله کوم څوک چې یو کلنه ویزه لرئ دوی په وطن کې 180 ورځې وخت تېرولی شي. تر ننه پورې کوم چاته کومه مسله نه ده راولاړه شوې. که آینده کې څه و نو بیا به سره خبرېږو. بله را به شو کوم چا چې پاسپورټ د ټپې په ترو نوی کړی دی، دا کسان وطن ته تګ راتګ کولی شي او که نه. بالکل دوستانو، تر ننه پورې په لسګونو کسان کوم چا چې پاسپورټ همدې ټپې په ترو نوی کړی دی وطن ته پې تللي دي او بیرته پې راغلي دي. کوم چاته تر اوسه پورې خاص مشکل نه دی جوړ شوي. که بیا هم څه سره خبرېږو بس سمه ده. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ.